او سر په زنګون ورته حیرانم سوځېدلې پروتو زرې زرې د چا تصویرو دوړېدلې پروتو. سلامونه مې واخلې ملګرو. دې ټایم کې ناست یو په سعودي عرب په جبیل ښار کې کوم چې د بحرین او د کویت سره بالکل نږدې دی. سیار احمد همدرد را سره ناست دی چې جانا پہچانا شخصیت دی. دې سره سره موږ سره موجود دی نواب سلیم کوم چې د پی ایس اف یو ګرم کارکون او صدر پاتې شوی دی د اګریکلچر یونیورسټي پېښور. دې سره سره موږ سره ناست دی اسلم خان د سودان علاقې سره تعلق ساتي او دلته کې خپل کاروبار کوي لګیا دی. نو موږ دې ټایم کې ناست یو دلته یو جزیره شان جوړه شوې ده. نو هلته ناست یو موسم ډېر ښه دی نری نری هوا لګي او په عربو کې دا یخ موسم کله کله راځي نو ډېر زیات انجوی کوو او چېرته چې بیا داسې پښتانه راغونډي او پوهه خلک او سیار احمد شان شاعري نو لازم به شعرونه اورو مزه به الو. داسې ده نواب بھائی؟ جی بالکل. نو سیار احمد همدرد صاحب ته دعوت ورکړو چې په خبرو کې او بیا خپل غزل موږ ته وړاندې کړي. مننه جي ډېر مننه ستاسو د محبت ستاسو د مینې او هیله لرم چې کتونکي به هم خوشحاله وي. الله دې خوشحاله وي. الله یې د پښتونخوا په سیمه باندې امن راولي او شعرونه چې دی نو بالکل دا د پښتو دی او یو څو شعرونه به غزل ووایو او داسې ده چې سر په زنګون ورته حیرانم سوځېدلې پروتو او سر په زنګون ورته حیرانم سوځېدلې پروتو زرې زرې د چا تصویرو دوړېدلې پروتو. ډېر ښه سیار او چاوې اوده دی چاوې نه جوړ سانی ولې ښکاري چاوې اوده دی چاوې نه جوړ سانی ولې ښکاري ستا په کوڅه کې یو فقیر ډېر دردېدلې پروتو. ډېر ښه او دنیا ښایسته وه که بدرنګه زړه مې څه خبر دنیا ښایسته وه که بدرنګه زړه مې څه خبر د چا د زلفو په تارونو کې تړلې پروتو. ډېر او مړاوې لا نه و خو یو ګل لار کې خپه خپه و مړاوې لا نه و خو یو ګل لار کې خپه خپه و د چا د زلفو نه پرېوتې رژېدلې پروتو. ډېر او شوله اوتره چې یې کور زاړه تاخونه سنډل شوله اوتره چې یې کور زاړه تاخونه سنډل زما غزل پکې په خاورو کې لړلې پروت. ډېر ښه سیار او دې نه سیوا سیاره څه کیسه د زړه به کوم دې نه سیوا سیاره څه کیسه د زړه به کوم د وصال شپه وه بدقسمته خوبېدلې پروت. ډېر ښه سیار ډېر ښه همدرد صاحب ډېره مننه کتونکو. امید لرو چې تاسو به غزل انجوی کړی وي او ډېر زیات خوندونه دي. نور به هم تاسو ته وخت په وخت وړاندې کوو خو چې تاسو ته پته ده مونږ ځان سره منو سلوار اغوستې ده